السلام علیکم. څلور کلمې دي چې که سهار مو درې ورې ویلې دومره ثواب لري لکه ټوله ورځ چې مو عبادت کړی وي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله بیبي د مؤمنانو مور جویریه بنت الحارث رضی الله عنها ولیدله چې په جاینماز ناسته ده او عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو. کله چې سخت وخت بیرته کور ته راستون شو، بیبي جویریه یې همغه حالت کې ولیده. ویل چې لا هم همغه حالت کې چې سهار وي. ویل هو یا رسول الله، ذکر مې کوه، عبادت مې کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل له تا نه وروسته ما څلور کلمې درې وارې وویلې، که په تله کې یې کېږدې ثواب یې همدومره دی څومره عبادت چې تا وکړه او تر دې هم ډېر. دغه څلور اسانه کلمې سهار او ماښام درې وارې وایي دومره ثواب لري لکه ټوله ورځ چې مو عبادت کړی وي. په څو ثانیو کې میلیاردونه ثوابونه. ډېر اسانه او لوی عبادت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. السلام علیکم.